पुलिस के साथ ताउन करे का गुजारा कोई कने यार मन कंपनी तो मन को ड्यूटी वाला आड़ी का ता को सलो ड्यूटी دا څنګه چل دی یار دا خو ناروا ده مړه دا خو وخت ناروا ده गुजारा कोई कने यार موږ نه وخت وای د ظالم بچو د سپینه کیا نشیده کېږي یوري خدای شته تاسو په خبره نه پوهېږئ وای ګوره ډیبری ښه مې درته وویل چې مه ودرېږه که نه تا له ما په وخت کې 40,000 روپۍ درکولې مه ودرېږه اوس تا څه دي یو اوټ ته م دې خو نه راځي لکه شوی کار دی اوس خو تیاره لوبه ده اوس به څه کوو اوس هم در سره ټیم شته 100 روپۍ به درکمه او ټول اوټ دې خو دوپړۍ ته ووه بس ټیک اتحاد دی راکه لاسه ټولو ته ووایه اوټ ده پسې ووړ دوپړۍ ته یې دا چل دی ختم کا په تصویر کې دیم دا چل کړی دی اوس به څه کوو د الیکشن ورځ ده دا خو به ته ماته وې د دنیا پیسې در رانه یوړې دا ته مې چې کمپین له زور ورکړه خلکو له سره کړي چارګان وړه خلک پسې چل لا واړه چې چرګ له اوټ ورکړي اوس ته ماته وې چې څه کوو پیسې خو ټولې په پوسټرو لګې دي چرګان مې بچا پسې خوړلی لکه نو خو یو دوکان به مې بل ګاڼه کړو که نو دا چارګان به دې خلکو له وړو تصویران له زور ورکړی دی دوی خو خیال نه کوم تصویر له به اوس خود زور ورکوم چې اوس خو مې شیاسي هم بیلې لغه بېلکې خر او د ډول نه دې خواړو څوک راځي نه نو څه به کوو بس ورکړه دې تصویر بس بس دا ورځونه جوړوه نه هلکه منظوره راشه شی مې تیار کړی دی بس ورځه او اوټ اچوه دا والا منظوره واده مې دله منظور کړی ښه دونه ټیم پکې نشته اوټ اچولی او ستا په نیټه پسې وتلی مله هله ځوانه ځه نیکه ډیبرې او چرګه خو د سره نشي خو ورې خر ډېرې لتې راغستې دي نو د خر نه مې ډېره یاره کېږي نیکه ویم څه چل ورسره وکړه هغه زوړ کوشش پې بیا شروع وکړه هغه چل ورسره وکړه هغه چال چې دی کم دی داسې کار دی یاره مه کوه او د بېلکۍ خانه خو چې قاتانونه کې دی خو رانه په 100 کاله کې هم نشي ګټلی دا خر نه دی دا که 100 کاله بې مالګې بوتاوه وخوري باچا صاحبه بیا هم زما د ډګر نه دی ته دغه فکر مه کوه ما اوس ټلیفون کړی شاده کلي میرباز غزه او سوتلو کلي کې مې پوزیشن لږ خراب دی هغه سکول باندې خو هغه هم خدای خیر کړي ته مورچه سنبال کا نور کار زما دی بېغمه اوسه واو ته صرف مورچه سنبال کا بانګي راشه آیې بانګي ورځه او ځان ډکوه ډک دی ورته بچي سیکرټري اله خدای دې دا وڅټ وه چې دا سر دې ونیسم او د میز سره یو دوړه وبغومه لکه د مالوچو خدای دې بې خو نه باسه په دې سرو ډزو ته م ته پبجان کې د ډولکیمار سره مې ښه مقابله ده که دې بېلکۍ وبایللو نو خدای شته د خلکو د خندا به شم د دې خر خو د لکۍ نشته دی خو ستا د برتو ډېرې ښې لکۍ دي خوله ونیسه مړه میلو داسې کار دی په دې ډول کې راته بلکل تیاره ښکاري پته نه لګي چې په دې ډول کې د څومره روپۍ پیدا کړې ده خانې مو سره ګرځي نو داسې کار کومه بار وروځمه زما په خیال چې دا اوټونه بیا اخلي ته دلته دا ځای سنبال کا چې د مورچې نه د ګوره یو اوټ ما خوا دې خوا نه شي دې مرغوټ ته د خلکو لاس وراچوه خو ګوره اوټ د بېلکۍ نه بل خوا لاړ نه شي او ډیبرۍ دی او چرګې دي خو ګوره مکمل پیل دي خو زما مقابله ده ښه پورا 50 د بدې ورځې هېڅ پته نه لګي دا زرګون تیل یم چې د قرضدارو نه بې تخته یم راشه هلکه سوتلۍ کلي پوزیشن څه دی مبارک شه په سوتلۍ کلي باندې م ګټلې ده بس داسې وې دا پیسې واله مسلمانه دلته خو صدقه کوي مال ته د اوس نه مبارک شه دا نه زه خدای دې وبه هلکه پرده سمه کړه دا پرده سمه کړه
کار به وکړئ که نه چې تاسو ورشئ تاسو وټونه واچوئ او زه یو منټ کې راځم لږه تقاضا مې ده راځم ښه تاسو ورځئ پیسې درکړي بس راځئ کار تیار دی ښه داسې چال لرونو دا دی بیرکۍ خر د مخې سره به یې ورته وبغوئ ډول مول مکمل بس فرق مه لګوئ ورځئ او ډول زنده‌باد نه شغله مې خوړه بیرکۍ خر زنده‌باد دې ته وایي چانس ښه سیګار خو د عبادت چانس نه خر ته وټونه ولې مسلمان ته څه ته ولاړې دلته کم کس له پیسې ورکړي ټول وټونه بل خوا لاړه نو خدای دې غر کا کنګال دې کړم الکه دې خو به لکه خره طرف پاسه تا به کوم حساب باندې زما وټونه دې خورا واچول ولې باچا خو سما خو زه وډول کې ما ده دا اوټ زما حق و ما له بخپله راله خدای شته ما ته یې وویل وایي ډولکي مار ته ګوره او دې سر ته یې ګوره ما زما د خیال نه و دی پرېږدې ما ته پرېږده دی پرېږده خوای کړه دی پرېږده ته پرېږده دوپلۍ دا به بیرکۍ خر دوپلي ماره ای دوپلي ماره لکه خوله ونیسه ولې دوپلۍ ته ما خو تا ته نه دی ویلي باچا ولې دوپلۍ نه چا نه ما دی پرې ته ویلي کېنه ملا ډولکي ماره ډولکي بچی دی پرې ستا ما څه شوی ما دا وایي دویمه دی پرې لکه سړی خوښه لکه چرګې خوښه چرګې خوښه شاده کلی په سکول باګورو د شاده کلی په سکول باګورو پرېدا کنه ته مو ته پرېدا پرې مې دا وته د پړې مار او بیره کې خراب دمال کیو بار پرې مې نه ډول ته مې پرېدا دی پرېدا ته ما سر ته ډول غونډه ها زه دې پیژنم پرېدا ته لکه دې نه وګورسما څنګه ته یو ګزار ته پرې چرګې کنه یار یو ګزار ته مو ته چرګې ته پرېدا ساګول په جګړه لګنه چرګې ته به واچي کنه چرګې شیشه انا دوپلي ورته ده دوپلي دا د خان سره مقابله کوي ته خپل زور وخې ماو تمکاش خانه کدي سیټ نه پاسې نو ډېره غټه مهرباني بدی څنګه پاسه ستاسو جرأت ما ته پاسه و زما سیټ نه ناسي چرګې کېنه نه خپه نه شي ښه ورته مړې رقلت نه کی بلکې لا ته ډېر خطرناک که خپه کېږي نو ما زما دا ټوپۍ راکړه سړیتوب وایه خو ګوره بدماشي نه منم ښه نه 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 کوم ماشینه کوي ستا ډقه ما ولیده پوسه واکینه کینه کنه ظالم شي ته شیلاتي ویل کړه خر اسسټنه الکه اسسټنه راشه کنه بیلل خو مې سم بیلل ده خو خپ ناره مې بیلل په خو دې دی بي خو نه باسه پیسو دراله ته یو کلو ټک کمپاین نه دی کړی دی خو راشه صرف د اوټ غم دی سه زما د دې چانچی باندې لا چې ترور دغه خبرې پرېږده نښه خو درته یاده ده که نه یاده ده راته ګوره که ډول ته دې وټونه و خدای شته چې بند باندې راولم لرې مخ دې ورک شه میراث شي شرم هم دله نه درځي چې تاسو په دې عمر کې په ما باندې بند راولئ نه مطلب مې دا دی نورګلې ته به زه وایم چې بند در باندې راولو خو که اوټ ته غلط کو او که اوټ ته ټیک وو زمونږ د سبا څه کار راځه لالته ورشه ما خوا نه پرېږدي که نه کینډیډیټ ما نه دي منډي چې خبره به کې د بند ده نو زه به درله لس سوټونه نور هم وګورم خو ګر چې بند نه باندې دقه شه ورځه صرف د اوټ غم دی سره میراث شي د خلکو کورونه ورانوي په دې اوټونو پسې بچی څه چل وکما بس ابه دا ټوټ پول کا چلته اله خدای ایمان ته می خیر کی دا خودوانه ډول یو شان کی دی بن نړۍ سخت یریګم کوزه دا ډول ټیک دی
دقه کی جاورات نریشه لاشه ترور راله لاشه ترور خود پول کو کنه پول وته وای که شاو ته وای خو بس و میکنو زم ورزم چې هغه نور ګل امراوله او یو لاس خزي دل نور امراوله دقه کار دی ټیک ته خدا را تو دماغ ورستا کار نه کوي اوټ خود سی وو کنه لری میرا چې دماغ واستا کنه که شکر ده خو لازوانه ایما نور تی خبر نه ایما خود چرګ د پاسه حیوانه خو هغه منجیله چې دا هوا اقل می د شغه شي راو بغو اخ غرق شو خدای دې د سر اخلاص کا داس دی وکړه کنه دوپړې لدی اوټ ورکو ودرېږه څو د کامې لېږلی دی په دې پوره پیاده ده که خدای دې د تخپه ماته کړي پوره کچه ده که نه